بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبیه مدثر یما د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې تیره ویډیو کې موږ تاسو د نهم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوست کې چې د وازدې او غوړیو تر عنوان لاندې وازدې او غوړي مو مطالعه کړله د هغوی کوم خواص چې په مکمل ډول سره مو مطالعه کړل. راځو د تیر لوست په ادامه سره د نهم ټولګي کیمیا مضمون اتلسم لوست د صابون تر عنوان لاندې دی. په دې لوست کې صابون پیژنو. صابون څه ډول ماده ده، څه ډول مواد یې څنګه لاسته راځي او د چی شي څخه لاسته راځي، په اصل کې د دوی ترکیب د چی څخه دی. نو راځو د صابون د پیژندګلوي څخه را شروع کوو چې صابون څه ډول ماده ده یا هم صابون څه ډول مواد یا همدارنګه دغه مواد څنګه لاسته راځي. تیر لوست کې موږ تاسو دا مطالعه کړله چې کله ګلیسرین چې کله د فیټي اسید سره یا هم د شحمي تیزابو سره تعامل وکړي نو د دې څخه په نتیجه کې موږ ته څه شي لاسته راځي. د دې څخه په نتیجه کې موږ ته دوه شیان په لاس راځي. لومړی خو د اوبه په لاس راځي. د اوبو ترڅنګ د دې څخه موږ ته فیټس یا هم شحم یا غوړي سبا کېږي، د دې څخه په لاس راځي. نو د تیر لوست په ادامه سره نن راځو په دې لوست کې دا زده کوو چې صابون څنګه لاسته راځي. صابون په خپله څه ډول ماده ده. صابون چې دی هغه په اصل کې د شحمي تیزابونو سوډیمي یا پوتاشیمي مالګه ده. صابون په خپله یعنی کله چې د شحمي د یو شحم سره مثلا که چیرې مثلا د فیټس یا هم د یو شحمي مرکب سره مثلا د سوډیم هایدروکساید یا پوتاشیم هایدروکساید تعامل وکړي نو په نتیجه کې چې کوم ماده لاسته راځي دا په خپله صابون دی. نو موږ داسې ویلی شو چې صابون چې دی هغه د شحمي تیزابونو سوډیمي یا پوتاشیمي مالګه ده. صابون چې دی هغه یو مهمه ماده ده په دې خاطر چې د ځان پرولولو مثلا د کالیو پرولولو، د کور د نور سامانونو د پرولولو لپاره یا د مینځلو لپاره موږ د څخه استفاده کوو. که حیواني وازده وي یا نباتي غوړي، که چیرې موږ په دوی کې هر یو ته د سوډیم هایدروکساید یا پوتاشیم هایدروکساید سره یو ځای تودوخه ورکړو نو د دوی د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې ګلیسرین او صابون د دې څخه څه کېږي په لاس راځي. د مثال په توګه سره زه راځم چې راخلم مثلا یو مرکب راخلم د شحمو، یو شحم راخلم چې دغه شحم نوم دی ګلیسرایل سټریټ. که چیرې تیر ویډیو کې موږ تاسو دا مطالعه کړله چې کله د ګلیسرین سره سټریک اسید یو ځای شي نو په نتیجه کې د دې څخه فیټ لاسته راځي چې دغه فیټ نوم دی ګلیسرایل سټریټ. دغه ګلیسرایل سټریټ زه راخلم دې ته مثلا د سوډیم هایدروکساید سره تعامل وکړو او ګورو چې په نتیجه کې د دې څخه څه شی په لاس راځي. د ګلیسرایل سټریټ عمومي فورمول دا رقم و چې CH2 رابطه CH رابطه CH2 رابطه اکسیجن رابطه CO رابطه C11 H15 همدارنګه CH رابطه O رابطه CO رابطه C11 H15 همداسې رابطه O رابطه CO رابطه C11 H15 دا د ګلیسرایل سټریټ څه دی هغه عمومي فورمول دی. کله چې دې مرکب ته موږ د 3 مالیکوله سوډیم هایدروکساید سره تعامل ورکړو نو د دې څخه په نتیجه کې موږ ته چې په لاس راځي ګلیسرین او صابون په لاس څنګه راځو دا مطالعه کوو. د تعامل په نتیجه کې ګورئ دلته موږ تاسو 3 سوډیم لرو، 3 چې لرو د هایدروکسیل ګروپونه لرو، ځکه چې مخکې ما درته ویل چې دا 3 چې دي معنا 3 مالیکوله دا مرکب موږ لرو او په دې مرکب کې د سوډیم شمیر چې دی هغه په خپله په عمومي فورمول کې یو دی او د هایدروکسیل د ګروپ شمیر هم یو دی. نو کله چې 3 ورضرب شي معنا 3 سوډیم او 3 چې د هایدروکسیل ګروپونه. په دې ځای کې کله چې د تعامل سرته رسیږي نو دلته دغه د CH2 رابطه CH رابطه CH2 دا کومې اړیکې چې د اکسیجن سره دي دغه اړیکې سره کم کېږي، دغه اړیکې به ماتې شي. کله چې دا اړیکې ماتې شي نو د دوی پر ځای باندې به دغه 3 دانې د OH ګروپونو د دې سره کم شي نصب به شي چې په نتیجه کې به دې څخه داسې یو مرکب په لاس راځي مثلا CH2 رابطه یو اړیکه د OH ګروپ سره دا هم OH رابطه CH رابطه OH رابطه CH2 رابطه OH دې څخه به دا مرکب څه پوسي لاسته راځي پلس دلته د دې دغه یو اړیکه سره کم شوله آزاده پاتې شوه. په دغه یو ځای کې به دې سره چې یو ځای شي دغه 3 دانې سوډیمونه به دې سره اړیکې جوړ کړي.
په دغه درو اړیکو کې چې هره یوه دلته ماته سوې ده د دې سره به چې شي یو ځای سي دا درې دانې سوډیم به ورسره یو ځای سي نو د دې څخه به داسې یو مرکب په لاس راسي چې C15H15 رابطه COONA دلته دغه او سره چې شي یو ځای سوی و سوډیم ګروپ نو دا څو مالیکول په لاس راسي 3 ولې به 3 مالیکول په لاس راسي په دې خاطر چې موږ 3 مالیکول د سټاریک اسید دلته څنګه کوو لرو البته دا خو سټاریک اسید اوس نه دي ځکه چې د OH ګروپ یې کم دی دا خپله څه شي سوله چې دا سټاریک اسید نه سوله او نه هم شحم سوله نو دې ته خپله چې ویل کېږي دې ته خپله صابون ورته ویل کېږي صابون په داسې شکل سره کم کېږي لاسته راسي د دې نوم چې دی د دې نوم دی سوډیم سټاریټ دا چې د دې نوم ایښودنه سره کم ده دا ما تاسو ته مخکې هم ویله چې دا زموږ او ستاسو د لوړو صنفو درسونه نو په لنډه توګه سره داسې ویلی سو کله چې موږ یو شحم راواخلو هغه که نباتي غوړي وي که نباتي غوړي وي او که حیواني وازدې وي کله چې موږ د دې څخه یو مرکب یا هم یو شحم راواخلو د سوډیم هایدروکساید یا پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل ورکړو نو په نتیجه کې د دې څخه دوه مرکبونه لاسته راځي چې یو به ګلیسرین لاسته راځي او همدارنګه بل به څه لاسته راځي بل به د دې څخه صابون لاسته راځي په دې ځای کې چې کله موږ مثلا ګلیسرایل سټاریټ راواخیستل او د سوډیم هایدروکساید سره تعامل ورکړي نو په لومړي سر کې د هایدروکسیل ګروپ راځي او د شیشې سره اړیکه جوړوي د CH2 رابطه CH رابطه CH2 د دغه راډیکال سره اړیکه جوړوي چې په نتیجه کې د څخه مرکب لاسته راځي د ګلیسرین په نوم سره همدارنګه 3 سوډیم راځي د اکسیجن سره اړیکه جوړوي او په نتیجه کې د څخه چې لاسته راځي سوډیم سټاریټ چې سوډیم سټاریټ خپل څه شي دی یو ډول صابون دی یعنی صابون چې دی هغه د صابون د لاسته راوړلو عمومي معادله خپل دا رقم ده چې کله مثلا فیټس یا هم شحم راواخلو دې ته مثلا چې سره تعامل ورکړو یا د سوډیم هایدروکساید سره او یا د پوتاشیم هایدروکساید سره چې دواړه یو ډول الکلی دي نو دې څخه په نتیجه کې موږ ته چې لاسته راځي دې څخه په نتیجه کې موږ ته ګلیسرین لاسته راځي او د ګلیسرین ترڅنګ دې څخه چې لاسته راځي کله چې فیټس او همدارنګه سوډیم هایدروکساید یا پوتاشیم هایدروکساید ته تعامل ورکړو سره نو د څخه په نتیجه کې یا هم دوی ته یو ځای تودوخه سره ورکړو نو دوی کیمیاوي تعامل چې څنګه سرته رسېږي د هغه څخه ګلیسرین او د ګلیسرین ترڅنګ چې لاسته ځینې راځي د ګلیسرین ترڅنګ صابون په دې څخه په لاس راځي چې دا دوی خپله څه شي سوه عمومي معادله یې سوه په دې مثال کې موږ تاسو د فیټس پر ځای باندې ګلیسرایل سټاریټ راواخیستل او د الکلي څخه مو مثلا څه شي راواخیسته سوډیم هایدروکساید مو راواخیسته کله چې مو دې دواړو ته تعامل سره ورکړي نو په نتیجه کې دې څخه ګلیسرین او همدارنګه صابون څه پوه سو په لاس ځینې راغلي یا دغه تاسو پوښتنه دا پیدا کېږي چې د ګلیسرین څنګه لاسته راځي په تېره ویډیو کې موږ تاسو دا مطالعه کړې وه چې د فیټس په جوړښت کې پخپله ګلیسرین او همدارنګه فیټي اسیډس موجود دي نو په دې خاطر د دې تعامل څخه موږ ته بیرته چې په لاس راځي ګلیسرین په لاس راځي دغه د صابون د بوی له منځه وړلو دپاره عموما د عطري موادو څخه استفاده کېږي او یو اندازه رنګ هم دې ته سره کم کېږي اضافه کېږي اوس د ځان مینځلو او د کالیو مینځلو د صابونونو ترمنځ توپیر څه شي دی د لاس او همدارنګه ځان مینځلو صابونونه چې دي هغه د سمې وازدې څخه سره کم کېږي ځینې جوړیږي قیمتي عطر هم پکښې کاریږي په دې صابون کې عموما د سوډیم هایدروکساید او پوتاشیم هایدروکساید چې دواړې الکلیان دي د دې مقدار ټاکلی وي یعنې په زیات اندازه نه پکښې استعمالیږي همدارنګه د کالو په صابون کې چې دي هغه عموما ارزان قیمته عطر پکښې استعمالیږي او د سوډیم هایدروکساید او همدارنګه د پوتاشیم هایدروکساید چې دي هغه مقدار هم سره کم زیات وي په دې خاطر چې د کالو خیرې چې دي او ناپاکي چې ده هغه په اسان ډول سره کم سي ځینې لرې سي نو دا اوس موږ ستاسو د صابون درس چې صابون په څه ډول سره لاسته راځي څه ډول ماده ده د لاسته راوړلو عمومي فورمول سره کم دي د کالو مینځلو او د ځان مینځلو د صابونونو ترمنځ توپیر څه شي دي نو د دې درس په خلاصېدلو سره زموږ ستاسو د ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښه چل